د هلمند په بېلابېلو سیمو کې د باران وروسته د خلکو او ځانګړې توګه کروندګرو هیلې زیاتې سوي دي. د لښکرګاه ښار اوسېدونکي عبدالودود او جاوید فیصل وایي دا وروستونه به د وچکالۍ د راکمېدو، تر مځکې لاندې د اوبو د زیاتېدو او د کرنیزو محصولاتو د کچې د لوړېدو لامل سي. اوس بارانونه وسي او بیا په پسرلي کې وسي، دا خو د کال لپاره د اوبو ذخیره هم ډېرېږي، بالخصوص د زراعتي مځکې دا بزګران ټول په دا خوشحاله چې دا باران پر د مځکه باندې وسي، د مځکه پسته کېږي، دا غنم راپورته کېږي. دغه یوه ورځ چې د 2 ورځې مخکې لږ باران د شپې د خوا وسو، سهار د غنم داسې تازه معلومېدله. د کښتو دپاره خو بیخي ډېره ګټه دی، بل زموږ د ولس د عام ولس د برق دپاره ډېره ګټه ده چې د اوبو د چې موږ په هلمند کې اوبه ونه لرو، به زموږ به دغه په اصطلاح کور خراب دی. د چې د باران په ورېدو سره، په ورښت سره د ځمکې اوبو کې زیاتوالی راځي، نور هم کال اوي کېږي، آبادېږي. دا په دې سره د ښار نه بلکې د اطرافو د ټولو سیمو هوا تصفیه کېږي او ډېرې ګټې لري. بلخوا هلمند کې د اوبو او انرژۍ رئیس ملا محمد یعقوب قایم وایي هېواد کې باران د کرنې اصلي سرچینه ده. وایي تمه لري چې په دې وروستو سره به کاریزونه ژور څاګانې اوبه پیدا کړي او تر مځکې لاندې د اوبو سطحې په لوړېدو کې به مهم اثر وکړي. الحمدلله ثم الحمدلله، تمه ستا خدای ته چې کاریزونه به من بالا بد ورسره وکړي، دغه څانان به من بالا بد ورسره وکړي او کاسه به مې انشاءالله بالا بد ورسره وکړي د خیره سره. اوس خو الحمدلله ثم الحمدلله د ولس غټه خوشحالي ده اوس په ټول افغانستان کې د الحمدلله بارانونه روان دي. نو دا ډېره ګټه ده، یعنې دونه ګټه ده چې سړی د دې ګټې تعبیر نشي کولی چې دا دغونې ګټه ده. بارانو دغونه ګټه وکړله. د یادونې وړ چې تېرو کلو کې پرله پسې وچکالیو تر مځکې لاندې د اوبو سطحه کمه کړې او خلک یې سخت ځپلي وه، خو تېرو 2 کلو کې د باران او واورې په ورښت سره د خلکو مړاوې هیلې بېرته غوړېدلې دي.